سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته نن په ابوظبي کې ترسره کیږي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شوی په دغه غونډه کې د ګډون په موخه د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تېره ورځ د عربي متحده اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسېدلی دی. د نوموړي په وینا د دغې ناستې موخه دا ده څو د څلورو هیوادونو ترمنځ د سولې بهیر د پیاوړتیا، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په موخه د عمل پلان وروستی او تایید کړي. له دې سره سم ولسمشر غني وایي د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د 3 کلن کار په پایله کې دغه هیواد د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او عمده شریک بدل شو. ښاغلي غني تېره ورځ د افغانستان د علماو د سراسري او د سولې عالي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې همدارز وویل افغان حکومت همدارس هیلهمند دی چې سعودي عربستان د سولې په تطبیق کې هم همکاري وکړي. د غونډې ګډونوالو د افغان دیني عالمانو د فتوا د مواردو د تعقیب، د اسلامي همکارۍ سازمان سکرتر جنرال ته د راتګ د بلنې، اسلامي هیوادونو ته د افغان علماو د پلاوو د استولو، د جماعتونو او تکایاو، مدرسو او د علماو د امنیت ټینګښت ته د لا ډېرې پاملرنې وړاندیزونه وکړل او حکومت هم په دې اړه اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړي. امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه د افغان دولت او خلکو سره پاتې شي. دغه مطلب د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف وورټل له ولسمشر غني سره په کتنه کې څرګند کړ او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې یې د اصلاحاتو بهیر وستایه او پر دوام یې ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شو، ولسمشر غني وویل د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا تګلاره په سیمه کې مثبتو بدلونونو ته زمینه برابره کړې او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې هیوادونه د دغې تګلارې د تطبیق او سولې په برخو کې خپل مثبت رول سرته ورسوي. په غزني کې دوه بېلابېل نښتو په پایله کې 22 طالبان وژل شوي او 18 نورې ټپیان دي. دغه نښتې تېره شپه د جغتو او ګیلان ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د غزني د امنیه قمندانۍ په وینا په دې لړ کې 2 دولتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې په ننګرهار کې 15 پاڅون کوونکي د یو وسلوال کس له لوري ووژل شول. دغه کسان چې د نازیانو ولسوالۍ اړوند وو تېره ورځ ناوخته د غني خیل ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د یو وسلوال کس چې د سرحدي پولیسو یونیفورم یې پر ځان و وژل شوي دي. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا په دې لړ کې یو بل پاڅون کوونکی هم ټپي شوی او بریدګر په تېښته بریالی شوی دی. او د لومړي ځل لپاره د لغمان په مرکز کې د میرمنو لپاره د یو سوداګریز کمپلیکس او بڼ د بنسټ ډبرې تېره ورځ کېښودل شوې. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي دغه سوداګریز مرکز په 15 جریبه ځمکه کې د څه باندې 22.5 میلیونه افغانیو په لګښت چې د کور او ښار جوړولو وزارت لوري ورکول کیږي په 18 میاشتو کې به جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. له دې سره سم د لغمان د ښځو چارو مشره د دغه مرکز جوړېدل د سوداګرو او صنعتکاره میرمنو لپاره اغیزمن بولي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.